السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو نن د سره د دې ورور یو فریاد شیر کومه. تقریبا د ده د فریاد تاسو واورئ. د ده نه چا یو ګاډی چې کوم دی پټ کړی دی، یا ډاکسن وغیره هر څه چې دي د دې ورور نه چا پټ کړی دی. تاسو له اول د دې ملګري د فریاد د دې مشر ورور د فریاد واورئ، بیا د سره بیا څو خبرې شیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سلام نه پس یو ضروري اعلان واورئ. زه د هوښیارۍ درې نه زاید خبرې کوم. په 1/10/2019 باندې د ماردان میرویس منډی نه زمونږ یو نمبري ډاټسن چې نمبر 5930 بنو دی او ماډل 1990 دی، رنګ سپین دی. چا د ساري 8 بجې د منډی نه بولی دی. که چا تر دې ګاډي هر قسمت څه معلومات دي نو په دې نمبر دی زمونږ سره رابطه وکړي 0303 98 67 692. که چاته هر قسمه معلومات وي که په دې نمبر رابطه کولی شي، او که د ماردان صدر تانې ته اطلاع کولی شي. زه به په دې معلومات باندې نقد 2 لکه روپۍ انعام ورکم، او د اطلاع والا نوم به په خفیه راز کې وساتم. که چاته هر قسمه معلومات وي نو د دې ګاډي دې مونږ ته اطلاع راکړي، او مونږ به د دې سره پوره تعاون کوو او 2 لکه روپۍ به نقد انعام ورکوو. زه د ماردان پولیسو او ډي جي صاحب او ډي اس پي صاحب نه دا درخواست کوم چې زمونږ د ګاډي معلومات دې وکړی شي او زر زره دې زمونږ ګاډی مونږ ته حواله کړی شي. یقینا ملګرو تاسو به د دې رور د فریاد چې کوم دی اورېدلی چې یاره دی زما نه ډاټسن چې کوم دی چا پټ کړی دی 2019 2020 خو شاید هغه یادي تاسو به اورېدلي. نو د ده مطلب چې یو خبرو د ده کو چې دی به ډېر وروسته راپاڅېد، او بله دا چې ده ته پکار دي چې یاره پولیس په دغې باندې د څه راپورټ څه کړی په تاڼه وغیره کې چې یاره هغو سره څه مرسته کړی، ځکه چې وخت پکې ډېر زیات تېر شو. به چاته چا په کباړ وغیره څه کې به یې خس کړی. څنګه چې ما ستاسو سره بار ویډیوګانې شیر کړلي. دی هم زما خیال ما سره په رابطه کې جوړونه و چې د کاټلنګ وغیره د مردان دغه ځای سره تعلق ساتمه. نو پته نه شي د مردان والو باندې الله پاک په څه په قهر شوی دی چې یاره ایله څوک خوځي نو بس قتل په مردان کې کېږي، په کاټلنګ کې کېږي، په چارسده کې کېږي، او دغه خواوشا علاقې چې کوم دی نوخار شو د ماشومانو دا ریپونه. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. نو د ننني ویډیو مقصد مې دا و چې دې رور له پکار دا دی چې یاره تاسو لاول پولیس وغیره دغې ته لاړ شئ، ځکه چې د بار ما ته کال وکړو. بله یو خبره به تاسو سره زه شیر کړم د ګاډو په حوالې سره چې یاره کله به تاسو خپل ګاډی ودروئ نو داسې بې ځایه ځای مه ودروئ. شیشې و چې کوم دی لاک خیال ساتئ، یاره شیشې کولاو ستاسو نه پاتې نه شي، هغه لاک کوئ، ورونه لاک کوئ، او نور داسې چې کوم دی نور احتیاط د ګاډي کوئ چې یاره څه نقصان ورنه شي. لکه د یو ورونه ډاکسن مثال په طور د ډاکسن که نه بیا هم د بلها قیمت په 15 لکه 9 لکه روپو پورې به و تقریبا. نو چې داسې هم دا د یو سړي نه لاړې شي نو سړی ډېر زیات خفه کېږي. خو د ویډیو مقصد مې دا و چې یاره تاسو کله هم دې ځای ته ځئ، یا په موټرسایکل یا په یو ګاډي کې یا په هر څه کې وغیره، نو د خپل سیس چې کوم دی ډېر زیات خیال ساتئ د ګاډي وغیره هر څه چې موټرسایکل هر څه چې یاره ستاسو نه داسې بېدره کېږي نه چې مخې ته پریشانیانې نورې نه راځي.